افغانستان کې په یو ورځ 4 چاودنې او له 100 ډیرو کسانو مرګ شوبله. بلخ، کندز، کابل او ننګرهار کې وحشیانه بریدونه شوي. لومړی هم بلخ د مزار شریف جومات کې د چاودنې له امله 20 کسان وژل شوي او تر 80 ډېر ټپیان دي. تر اوسه د مزار شریف ښار د چاودنې له امله شاوخوا 90 تنه وژل شوي او ټپیان د بلخ ابو علي سینا روغتون ته لیږدول شوي دي. د بلخ د ابو علي سینا روغتون مسؤلین وایي چې د مزار شریف په شمال کې د شیعهګانو سیدکان په جومات کې د نننۍ چاودنې له کبله شاوخوا 90 تنه مړه او ټپیان شوي دي. سرچینه وایي د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. تر اوسه چارواکو رسما د وژل شویو او ټپیانو کره شمیره نه ده په ډاګه کړې. د سرچینې په وینا په چاودنه کې ټپیان او وژل شوي ټول عبادت کوونکي دي. ویل کېږي چې دا جومات د شیعهګانو اړوند دی. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش د ورته پیښو پړه پر غاړه اخیستې وه. دوهم کندز کې د دولتي کارکوونکو پر موټر چاودنه شوې. په کندز ولایت کې محلي سرچینې سلام وطندار ته وایي چې د کندز ښار په سردروه سیمه کې د دولتي کارکوونکو پر موټر چاودنه شوې. سرچینې وایي په یاده پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ټپیان شوي. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی روښانه شوی. ننګرهار کې سړک غاړې ماین چاودنې 15 طالبانو ته مرګ شوبله اړولې. ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې په رنجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنې 4 طالب سرتیري وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قري صلاح الدین نن اطلاعات روز ورځپاڼې ته ویل چې نن سهار د دغې ولسوالۍ اړوند برخوارانو سیمه کې د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین د امنیتي ځواکونو په یو رنجر موټر چاودنه کړې. نوموړي زیاته کړې چې په چاودنه کې 4 طالب سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. همدارنګه د کابل، چارهي، قمبر او کوټې سنګي سیمو کې هم 2 چاودنې شوي چې 15 کسان پکې ټپیان شوي دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.